د امریکا ولسمشر د اسلامي امارت د واکمنۍ پر لوی مشر خوب حرام کړی. سرچینې وایي ملا هیبت الله اخوندزاده په کندهار کې درګرد خپل استوګنځي بدلوي. د ډونالډ ټرمپ له اخطار وروسته د نوموړي واکمنۍ پر چارواکو ورځ بده شوې. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. سرچینو رسنیو ته ویلي چې د طالبانو مشر له تیرو 3 ورځو راهیسې په مکرر ډول خپل استوګنځي بدلوي. نوموړی پخوا په منډیګک په عینو مینه کې د جنرال عبدالرازق په کور او کله د کندهار په زړه قلي اردو کې اوسېد، خو اوس مشخص استوګنځی معلوم نه دی. د طالبانو لوړپوړي چارواکي د باګرام هوایي اډې په تړاو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له څرګندونو وروسته اندېښمن دي. په کندهار کې سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده له تیرو 3 ورځو راهیسې خپل د استوګنې ځای په پرله پسې ډول بدلوي. سرچینې وایي نوموړی کله په منډیګک، کله د جنرال رازق په کور عینو مینه او کله د کندهار د پخواني قلي اردو په قرارګاه کې اوسېد، خو اوس یې ځانګړی ځای نه دی څرګند. له دې وړاندې هغه هره اونۍ د دیني عالمانو له شورا او قومي سپینګیرو سره ناستې کولې، خو دا اونۍ کومه ناسته نه ده ترسره شوې. د سرچینو پر باور هغه په خپله نږدې کړۍ کې د هر ډول سمارټ فون او عادي ټلیفونونو کارول هم منع کړي دي. سرچینو د تیرې یکشنبې پر ورځ افغانستان انټرنیشنل ته ویلي اوس هیڅوک اجازه نه لري چې د هیبت الله د اوسېدو ځای او شاوخوا کې عادي موبایل هم وکاروي. درنو لیدونکو له ملتیا ومنم.